که پیغمبرم د پینډۍ وي په ایمان نه راوړي کاروان مومند د پنجابیانو سراسر خلاف هر څوک سپوږمۍ یم خو ستورو ته ولاړ یم ما ته لار معلومه ده خو نورو ته ولاړ یم هر څوک سپوږمۍ ده هر څوک سپوږمۍ یم خو ستورو ته ولاړ یم ما ته لار معلومه ده خو نورو ته ولاړ یم لاس کې مې ګریوان د زورورو رانیولی دی زه لکه د ډال غوندې کمزورو ته ولاړ دا مړه یو شل ځله ووایه د مخ د تورو تورو زه خدایات په خاطر کنځا منځونه ستا د عشق د یو رکعت په خاطر ما په څه خلکو باندې ډېره موده ملا تړله ما خدای خفه ساته څه وخت د سومنات په خاطر او د نارضا واده د ناوې رپېدلې شونډې عرش په طلاق خوځېږي د بایلات په خاطر او زه چاته ونیسم جولۍ چاله جګه بوزمه زه چاته ونیسم جولۍ چاله جرګه بوزمه زه چاته وجاړم د لوټي لوټي سوات په خاطر کاروان مومند د انسان قدر انسان ونه کړو خلکو د کلي لاره بند کړه د جومات په خاطر سلامونه ستړي مشئ جاوید شاه درمان یم سوات دی ملم جبه ده کاروان مومند را سره ناست دی د ستړو خان خالق چې کوم دی دغه کتاب لنډ وخت کې په دریم ځل چاپ شو که نه کاروانه مبارک شه او ډېر ښکلی ډیزاین دی بیا دې پیرې او خلک یې ښه په مینه باندې اخلي نو تاسو هم کولی شئ کاروان مومند خپله پاڼه باندې نمبر ورکړی دی دغه کتاب تاسو ته کور کې هم ملاویدی شي او تاسو دکان ته تلی شئ ملاقات هم کولی شئ کتاب هم اخیستی شئ کاروانه خپرونه ده بیا ستړي مه شئ په خیر ډېره زیاته مننه ستاسو هم څنګه نوې شاعري څه حساب دی څومره وخت شو کوې که پرېښې ده او که نه څه حساب دی ژوند مصروفیات لږ ډېر شوي لږه کمه شوې ده خو شاعري کوو خپل کوشش کوو او څه ما وي چې د ډېرو خبرو نه راتېر شو شعر به ووایو ملګرو ته صحیح ده شعر ده چې خپله سایه به مې په خپو کې له دې ښاره وړله ما به ماشومه لور نهره له بازاره وړله او اوس د ګیلې نه کوي څو به مې په ولو وړله اخر به هم سیلی جنډه له زوړ مزاره وړله ډېر ښه دی یار کاروان مومند د زه یې ښکته سترګو ووژلم قرض سودا چې به مې مور له دوکانداره وړله ډېر ښه درد دی پکې ډېر ښه د افسانې په یو کردار کې د تحریر محرومۍ د افسانې په یو کردار کې د تحریر محرومۍ زما ځواني او لیکل شوې د تقدیر محرومۍ او ما ته د خدای په کائنات کې محسوس شوی کمی ما محسوس کړي دي پرون د یو فقیر محرومۍ قربان او کاروان مومند د محرومۍ دي د ژوند ډېرې وي خو په یو انسان کې د زغم نه وي د ضمیر محرومۍ ډېر ښه دی یار عجیبه کار دی آینه راته ګویا نه کې څوک عجیبه کار دی آینه راته ګویا نه کړي عجیبه کار دی آینه راته ګویا نه کې څوک خپې مې ولاړې وي او ځمکه ترې روانې کې څوک پیریان به نه راځي چې تاسو له بکاڼې راوړي نه سلیمان شته چې بلقیس به مسلمانه کې څوک د ساختلي ماښامونو په راز پوهه شومه چې نمر ډوبېږي خورې زلفې پریشانه کې څوک چې نمر ډوبېږي خورې زلفې پریشانه کړي د ساختلي ماښامونو په راز پوهه شومه چې نمر ډوبېږي خورې زلفې پریشانه کې څوک کاروان مومند د ما په هره شپه ماتم کړی دی چې ماسپوتن شي نو د یاد شمې روښانه کې څوک ډېر ښه دی یار چې امن غواړي دوی په هغه پاسون ډزې وکړي ما دهشتګرد ثابتوي دوی پرون ډزې وکړي او د ښار اخبار به د لاهور د سپو احوال هم درکړي خو هېڅ به نه وایي که چا په پښتون ډزې وکړي ډېر ښه دی که نه یار د ښار اخبار به د لاهور د سپو احوال هم درکړي خو هېڅ به نه وایي که چا په پښتون ډزې وکړي څه نوي شعرونه دي چې لکه د بل هیواد د غلا په لار مریض بوزمه په هر پاټک می کوزوي او یار مریض بوزمه په هر پاټک می کوزوي او یار مریض بوزمه لکه د بل هیواد د غلا په لار مریض بوزمه په هر پاټک می کوزوي او یار مریض بوزمه خان د دیاړۍ پیسې ایثار کړي چې بیا به راشي زما پیسو ته به بیخي تلوار مریض بوزمه او کنه یار خان د دیاړۍ پیسې ایثار کړي چې بیا به راشي زما پیسو ته به بیخي تلوار مریض بوزمه
ستا فرمایش او خالی جیب را له پیغور راکوي چې را تېرېږم په ډک بازار مریض بوزم او تک تور سړي دې په سړکو تالاشیان اخلي الله دې خیر کړي زه د زړه بیمار مریض بوزم ډېر ښه دی یار قربان او کاروان مومند د ستغې سپورې به د ډېرو واورم قرض په کار دی او سبا سهار مریض بوزم کنه یار اور د نفرت دی که د ډېرې کرکې مړې کړمه ګیلمن چغه کړه چې یاده کې مړې څنګه بیا وایې ته اور د نفرت دی که د ډېرې کرکې مړې کړمه ګیلمن چغه کړه چې یاده کې مړې کړمه د چا ښکالو هم د روان ظلم په ضد کې نه وه خلک خاموش و ستا په شانه ځمکې مړې کړمه د چا ښکالو هم د روان ظلم په ضد کې نه وه خلک خاموش و ستا په شانه ځمکې مړې کړمه او مغول نوکر کړل اولادونه د ایمل او خوشحال مومند دې مړې کړمه یخه ټکې مړې کړم او کاروان مومند چې ټول ژوند مې د چا حق غوښتلو خاندې وهي راته هغوی چړچکې مړې کړم اعلامیه راله د وخت فرغون د نر خلاف دی چې پورته شوی دی سرکار د هغه سر خلاف دی مجبوري پیغلې نه سرمن اخلي بیا سپینې جامې د دې کوټې سړی د دغه کار په هر خلاف دی مجبوري پیغلې نه سرمن اخلي بیا سپینې جامې د دې کوټې سړی د دغه کار په هر خلاف دی دا په خدای نه دی د بوتانو کاروبار یې بند شه زما د ښار د بوت شکنو کازر خلاف دی دا په خدای نه دی د بوتانو کاروبار یې بند شه زما د ښار د بوت شکنو کازر خلاف دی زه حسیني عقیده نه ګڼم په ځان د ماتم چې حسیني دی نو د خپل وخت د شمر خلاف دی او که پیغمبرم د پینډۍ وي په ایمان نه راوړي کاروان مومند د پنجابیانو سراسر خلاف هر څوک سپوږمۍ یم خو ستورو ته ولاړ یم ما ته لار معلومه ده خو نورو ته ولاړ یم هر څوک سپوږمۍ ده هر څوک سپوږمۍ یم خو ستورو ته ولاړ یم ما ته لار معلومه ده خو نورو ته ولاړ یم لاس کې مې ګریوان د زورورو رانیولی دی زه لکه د ډال غوندې کمزورو ته ولاړ دا مړه یو شل ځله ووایه لاس کې مې ګریوان د زورورو رانیولی دی زه لکه د ډال غوندې کمزورو ته ولاړ یم او څومره مایوسي ده زه به څومره بې اختیاره یم اخلي تالاشي په سړک تورو ته ولاړ قربان او بس کچه دیوال د توپاني باران په ضد کې دی ښکته سر د ټولو ستغو سپورو ته ولاړ بس کچه دیوال د توپاني باران په ضد کې دی ښکته سر د ټولو ستغو سپورو ته ولاړ یم سر ساتل کاروان دعا نه غواړي اسباب غواړي زه بیخي خالي لاسه د مخورو ته ولاړ ډېر ښه دی یار هر یو شعر یې ډېر شاد د محل پیغله د جونګړې ورته کېناستله کونډه اخر م خپل معذور دی ورته کېناستله او د انسانانو نه د نه کېدو یقین د جینۍ د انسانانو نه د نه کېدو یقین د جینۍ چې خدای ناروغه کړه بنده ډاکټر ته په خپل معذور بچي یې چوپ زقیات بیا د غنمو د مالکو درد ته کېناستله او دا خو شیطان وي چې عظمت د یو انسان نه مني چې فرښته و په سجده بشر ته کېناستله خدای به ګونګی وي چې واپس ورله غږ نه ورکوي مومن ته په ژړا مندر ته کېناستله یار وایي څه ټیمات چې بقا ته ورپسې کوي بیا به زبرګي یا د زړه ورپسې کوي د نړۍ هر یو ناکام زما په څېر دی چا شیندلې به اوبه ورپسې نه دي پښتون یار مې امامت کړي د دوه ژبو څوک ولاړ به په مانځه ورپسې څومره مجبور وي چې هلک د ډېرو خویندو ورور وي که ډېر نیازبین وي خو ډېر کلک د ډېرو آیات نازل شي چې یوسف له خپل یعقوب ورک وي قیامت نازل وي خو چې ورک دی آیات نازل شي چې یوسف له خپل یعقوب ورک وي قیامت نازل وي خو چې ورک د ډېرو خویندو ورور وي که واک زما شي وزیران به یتیمان بچي وي بیا به د ټول کلي ملک د ډېرو خویندو دغه کلام دی چې ضایع چې شول په څه عبادتونه د ابلیس دې خلکو کې د هغه عادتونه د ابلیس شیطان هم فرښته و نو باور په چا په کار دی لباس د ملایکو وي نیتونه د ابلیس
تبلیغ کوو د خپلې صفایۍ دلیل مو دا وي د هر جرم په شا به وي دا څوک د ابلیس او کاروان یو سړی دی د ګناه نه را روان دی خیرې کوي چې ورانه دي شخونه د ابلیس. ډېر ښه دی کاروانه ډېره مننه ډېر ښایسته چې تاسو موږ د کوم ځای نه ګورئ دا موږ ته لازم ووایي اجازه غواړو درنه